په دا قبر کې چې کوم سړی پروت دی دا ډېر افسوس تمنا ارمانونه کوي کاش له ما سره دونه وخت وای چې ما یو 2 رکعاته لمونځ کړی وای چې بیا به په کروړو کلونه په قبر کې پراته یو ایوه سبحان الله ویلو توفیق به نه لري. رباب کې ډېر ماهر و رباب یې وهي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ډېر لوی بزرګ سړی تیر سوی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ام عصر دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردم سوی مفتی تقی عثمانی دامت برکاتهم فرمای چې د دې حدیثو کې پر هر چا باندې تنقید سوی پر دې محدثینو کې پر ما امام بخاری رحمت الله علیه باندې تنقید سوی پر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې تنقید سوی پر امام شافعی رحمت الله علیه باندې تنقید سوی دی. لیکن تقی صاحب فرمایي چې ما غور کړی دی د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې د حدیثو کم کتابونه دي پر دې د ده په باره کې تنقید زما تر نظر نه دی تیر سوی چې چا دې پر ده باندې تنقید کړی. حالانکې د عبدالله ابن مبارک دا د یو غټې کورنۍ سره د ده تعلق ډېر مالداره سړی رئیس دی بلل کېدی په خپل علاقه کې. د ده په ابتدا کې زندگی احتیاط زندگی نه ده سوی. د ده اصلاح په ډېره عجیبه او غریبه طریقه سوی. په ابتدا کې په نوې ځواني کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د ده واقعه بیانوي چې دی ډېر مالدار او ډېر یارباشه سړی و. محفلونه به یې جوړول په هغه کې به ساز وې ګانې به وې رباب و. دی په خراسان کې مرو علاقه د دغه علاقې و. په یو وخت کې دا د سیبو په سیزن کې د ده د سیبو یو باغ نو د یو محفل د خپل یارانو د جوړ کړي په هغه کې غزلې وې قسمه قسم شیان ول لکه د عام خلک چې کوي. ده په خپله عبدالله ابن مبارک په رباب کې ډېر ماهر و رباب یې وهي. د غزلو محفل و ساز و رباب و. په دا د شپې په نیمه خوا کې پر ده باندې خوب غلبه وکړه. بیت سوی و رباب یې په بغل کې په غیږ کې پروت چې راویښ سلو بیرته کوشش شروع کوي چې رباب ووایي شروع یې کړي لیکن رباب نه ویل کېدی. ده ډېر کوشش وکړي دی پکې ماهره هم و بیرته پر لګیا سو چې رباب برابر کړي رباب نه برابرېدی. درېم وار یې بیا ډېر کوشش وکړي چې ده چې رباب شروع کړي یو آیات آواز له رباب راتلی چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي الم یعنی للذین آمنو آیا نه دی راغلی پر دغه خلکو چې دوی ځان مؤمنان بولي هغه وخت لا نه دی راغلی چې د دوی زړونه له رب څخه وبېرېږي د الله و ذکر ته برابر شي. د دوی زړونه لا نه دي برابر سوي د الله ویات. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. د دوی زړونه لا نه چې چمتو سوي وه هغه حق ته چې الله پاک په قرآن کریم کې نازل کړي دي. دا اواز له ربابه څخه راپورته. علما کرام لیکي دوی وجه بیانوي چې یو له ربابه څخه دا اواز رالی بل کول دا لیکي چې یو مرغۍ وه په درخته کې ناسته وه له هغه مرغۍ څخه دغه اواز رالی. نو عبدالله ابن مبارک چې دا واورېدی البلا قد آن ولې نه هغه وخت رالی چې موږ خپل زړونه و رب ته متوجه کړو. له دا بعد رباب و محفلونو دا پرېښول او زندگی و دین ته وقف کړل. د وخت قدر یې شروع کړي.
الله پاک ډېر لوړ مقام ته ورس. مړ هم ډېره زندګي پر مړو ته تېره سو. او دا د محرم الحرام میاشت ده، د مسلمانانو د کال شروع ده. مړ هم پکار دی چې نن دا عزم او قصد وکړو چې موږ به خپله زندګي دا به پر دین باندې لګوو، د آخرت تیاري به کوو، د وخت قدر به کوو، له پالتو شیانو، له لغو شیانو، له بېمانا شیانو څخه به ځان ګو. ابن حجر عسقلاني دا ډېر غټ عالم تیر سوی دی، ډېر غټ محدث تیر سوی دی، د بخاري شریف په شرح د لیکلی دی. ابن حجر تصنیف به کوي، دا تصنیف خو ډېر نیک کار دی، عبادت دی چې خلک حدیث لیکي، دین لیکي. د ده په باره کې راځي پخوا خو دا کلمان دا کړک کلمان په کړک باندې بیا خط لیکي. نو د ده چې به دا قلم خراب سو نو ده به بیرته جوړوي په چاکو سره. نو دا به څو منټه اخیستو، په دا وخت کې به هم دا وخت د نه ضایع کوي. په دا ټیم کې به هم د درېیمې کلمې ذکر شروع کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چې زما دغه وخت هم ضایع نشي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې دی یو وخت کې روان و، ملګري ورسره و، پر یو قبر باندې راغلی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه له خپلې سواري څخه راشوه سو، له دې قبره سره 2 رکاته نفل وکړل، بیرته پر خپله سواري باندې سپور سو روان سو. او ملګرو ورته ویل چې حضرت ته د دا قبر سره راشوه سولې، لمونځ دې وکړي، دا زما خیال د ډېر یو بزرګ سړي د یو غټې هستۍ قبر و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې یا ما ته نه ده معلومه چې د چا قبر و، لیکن د یو حدیث په وجه زه راشوه سوم، 2 رکاته لمونځ مې وکړ چې نبي علیه الصلاة وسلام یو ورځ روانو له یو قبر سره تېرېدی. نبي علیه الصلاة وسلام و صحابه کرامو ته ویل دا 2 رکاته نفل چې تی په تیز سره کوي، څوی په نظر کې خو د دې یو اهمیت هم نشته، لیکن په دا قبر کې چې کوم سړی پروت دی دا ډېر افسوس، تمنا، ارمانونه کوي چې کاش له ما سره دونه وخت وای چې ما یو 2 رکاته لمونځ کړی وای او په خپله عملنامه کې مې د نیکو اعمالو اضافه راویستلی وای. خدای دا افسوس او ارمان کوي، خو د دغه 2 رکاتو نفلو کولو وس او طاقت نه لري. موږ ته یې وس او طاقت لرو. نو نبي علیه الصلاة وسلام 2 رکاته نفل وکړل، صحابه کرامو. نو نن لا زندګي ستا، نن موږ په خپلو عملنامو کې د نیکو اعمالو اضافه کولی سو. یو دی وخت پر موږ ته باندې راځي چې بیا به په کروڑو کلونه په قبر کې پراته یو، د یوه سبحان الله ویلو توفیق به نه لرو. نو دا وخت قیمتي دی که نه دی؟ او نن زموږ وخت څومره پر پالتو شیانو باندې ضایع کېږي. نو پکار دی چې موږ تاسې د خپل وخت قدر وکړو. دا د محرم الحرام میاشت ده، زموږ وروستۍ د نوي کال اوله میاشت ده چې دا عزم وکړو چې دغه کال که الله زندګي راکړې وه دا به پر دا باندې تېروم چې خپل رب پکې راضي کړم، د قبر تیاري کې وکړم، خپل آخرت پکې جوړ کړم. نو دا عزم به کوو که بیا نه کوو؟